گفت پیسه تان کجاست؟ که ما مجاهدای امارات اسلامی هستیم، از حوزه 11 آمدیم. خواست ما که میبریم میگن که مجاهدا از ما را چیز ما را بردن. د مقامات هغه په وسیله د مقاماتیان دي. کلیا مشهور به منان رئیس باند است. 60,000 روپۍ ډالر وړي دي غلا کړي دي. به یک خانه در آمدیم، مثلا گرفتیم طلا 6 گرفتیم پیسه و طلا و پولش گرفتیم و نیم طلا که داسې افغانو شیان نیولي چې کمپیوتر و سره زر و نقده و دغه رقم شکی که و از اینجا طلا گرفتیم فروختیم سر زرگرا. زرگران فعلا بازداشت است. د کابل ښار د 11مې حوزې پولیسو د غلو یو خطرناکه بڼ نیولی دی چې مشري یې د ذکریا مشهور پمنان کوله. د پولیسو په وینا دغه ډله به د امنیتي ځواکونو له نوم څخه په ناوړه استفادې د خلکو کورونو ته ننوتل او هلته به یې غلاوې کولې. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او ویلي دي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې د امنیتي ارګانونو په نوم د خلکو له کورونو څخه طلا او نغدي پیسې غلا کولې. به یک خانه در آمدیم، مثلا گرفتیم طلا 6 گرفتیم پیسه و طلا و پولش گرفتیم. برآمدیم رفتیم بازندی والا طلا را گرفتن بردن بازرگری سودایش کردن دیگه. باز او طلا را که سودا کردن حالا میگن 71 گرم طلا بود دیگه. پس آوردن پولم پت کردن از پیش ما. با ما گفتن که $200 و $8 افغانی حق ما رسید به ما داد دیگه. از اونجا آمدیم چند روز سر ما طی شد. امارات اسلامی حوزه 11 گرفتاری مرا کرد دیگه والا را هم گرفته و زرگر هم گرفته و پولش گرفته دیگه. تازه یکی 2 روز پیش به اسم فرشاد یک دوست سابقه ما 15 سال نیده بودیم. 15 سال پیش او همسایه ما بود دیگه. آمد گفت که اگر کدام جایی که مثلا خانمانی که چیز می باشه میتونی که برای ما چی بکنی، راپور بیتی برای تو سهمیه میتیم دیگه. تازه که ما کدام میخواستیم که بر از او چیزی بگوییم که امارت اسلامی ما را گرفت و خدا را شکر تازه بار اولم بود. پیش از این که دست به اقدام چیزی شویم که من نشان بتم جای یا برویم امارت گرفت و خدا را شکر که همین کار نشد و الحمدلله شکر میکنم چرا که تا بال ما کاری نبودم در طول عمرم کدام جرم جرایمی نکردیم. بار اولم بود که حوزه 11 دیدیم و شکر به سر امارت اسلامی که گرفت. همه ذکریا مشهور به منان رئیس باند است. کتمه دوره میکرد در سر می خانه دوره میکرد. باز خانه را که میداد یک 10,000 20,000 مرا تا 25,000 30,000 میداد دیگه. پس می آوردم تاش میکردم سرای شمالی یا کوتل یک جای تامش و میرفت از پیش من. یک 10 خانه را دوره کرده. د دغه کسانو په خبره دوی د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې فعالیت درلود او د دې ډلې مشري ذکریا مشهور پمنان کوله. از طریق بچه‌ام که پرویز بلد شدیم دیگه. از دست ما یک کار سر داد، یک کار در 500 فامیلی کردیم. یک ذره طلا گرفتن از اونجا بردن طلا را در فروش بردن. من نرفته بودم، فرشاد رفته بود که منان طلا را فروختن برای من $200 که 8,000 افغانی دادن دیگه. در یک کار دیگر رفتیم یک موتورسیکل گرفتیم 1,00,000 روپیه پیشش بود که تو 10,000 برای ما رسید دیگه. در یک کار دیگر رفتیم خانه قلب بود. فقط از اون یک دونه تلویزیون گرفتن که او را پرویز نام گرفت دیگه. چیز نبرم دیگه. در کار نکرد از پیش ما اوگار شد نه هیچ دیگه. از کرده کردیم حساب پشیمان هستیم. در اینجا بخیر بریم در کارها دیگه نمیکنم. دست به سرقت میزدیم و در نوعی مختلف شهر کابل موتورسیکل دیگه خانه قلفکی این چیزا را از دست ما سر زده و واده آخر در 500 فامیلی به خانه رفتیم که تلاشی میکردیم.
از اینجا طلا گرفتیم فروختیم سر زرگران فعلا بازداشت است و از کار خود پشیمان هستیم. 70 گرم طلا بود به شهر فروخته شد، بین 7 نفر تقسیم شد. پولیسو همداراز هغه طلا پلورونکي هم نیولي چې له دغه غلو څخه به غلا شوې طلا اخیسته او وروسته به په نورو پلورله. کار ما ترمیم کار زیورات است، ما کار میکنم. مدت چند وقت میشه که کده امرای خلیل نام که برای پیسه میداد که من طلا میخریدم از برنامه پرویز میگنش، از میخریدم بس یک دفعه از این بچه خریدیم. بس برنامه مسئله نمیفهم کنم چی است دیگه. 5-6 دفعه که آورد برنامه موزانام که آورد برای ما بس پیش خریدیم. میگم 4 گرم 5 گرم 6 گرم باز بالا من خریدیم. نیمه آخرش 70 گرم ما خریدیم. بس سلام علیکم، نام خلیل است، خالد عبدالرؤوف. 70 گرم طلا را پیش خالد خریداری کردیم. مال سرقت برآمده دیگه، از خریدان خود پشیمان هستم. او کسان چې له کورونو څخه اغلا شوي د پیش په تړاو خپلې کیسې داسې بیانوي. د روژې پر 14 باندې موږ کره غله راله، د ورځې 1 بجه وه. زه په جماعت کې وم، نو د غله یو مقدار شیان نیولي، تقریبا یا 2.5 لکه داسې افغانو شیان نیولي چې کمپیوټر و، سره زر و، نغده و، دغه رقم پشکې کې وه. بیا د الله پاک جلال رحم وسو، د امارت اسلامي مجاهدین ډېر په صادقانه ډول سره نور خلکو دایم د نور هم نیولي، ډېر خدمت یې وکړي. بازی اشتکای هم چقدر پیخ کرده، تهدید کرده بشانه که میزنیم تا این میکنیم اون میکنیم. ما فقط صلاح کردیم نفرای امارت اسلامی هستیم. بازی ها شروع کرده بود به پالیدن خانه، الماری را میده که بکس حواس که خانه 2 منزله بود، منزل اول خلاص کرد، امیر ترتیب منزل دوره. خب امی یک گریه که تکه گریه شده همون را واس کرده بود. خب خلاصه تقریبا در ظرف 20-25 دقیقه همین قدرها یا کار خود چی کردن، تمام کردن، تمام چیزا را الماری رو میده کردن، بکس‌ها رو همه چیزا. بعد از اون باز چی شدن، چیزی کار داشتن از قبیل پول نقد، طلا که تقریبا در حدود 10 لک یا همینطور که میشه دیگه. خب قیمت طلا فهمیده نمیتونم که چقدر است، در حدود 10-11 لک افغانی که چه طلا و پول نقد 39 لک افغانی بود. همینا رو جمع کرد گرفته بردن. یا طلا را گرفتند و کدام 1 ساعت دیگه که پالیدن بالشتای ما را بسته واس کرده رفته بودن. آمدن که پیسه تان کجاست؟ 1 ساعت بعد آمدن که پیسه تان کجاست؟ مادرکم چپ شد. که پیسه تان کجاست؟ که ما مجاهدای امارات اسلامی هستیم، از حوزه 11 آمدیم. باز ما که میبریم میگن که مجاهدا از ما را چیز ما را بردن. مادرکم مرزن قدیم از دیگه گفت با ده بالشتم از اما که گفت ده بالش، گفت که ده کدام بالش؟ گفت خیست که من بتم بالش تا. گفت نه بشید اجازه نیست، تو بشین. پس ایرشان رفتن 10-15 دقیقه دیگه که همین موتر که یک سلیتر داد که که صدای شریقه موتر که میشد که پایلوت دویدم در کوچه، دیدم که کون موتر تو خورد در کوچه، موتر کرولای سفید ګومشان کړم دی رافت. د 11مې حوزې مسؤلین وایي یاد غلو د اسلامي امارت د ځواکونو له نوم څخه ناوړه ګټه اخیسته او د خلکو له کورونو به یې غلاوې کولې. ګروپ د غلو نیولی استعداد دا دی به د مجاهدینو له نامه به یې سوء استفاده کوله او زیاتره ځای کې به دوی یا به د استخباراتو یا به د پولیسو له نامه نه هغه کوله استفاده کوله. د خلکو په کورو به یې چاپې وهلې، هغه به ته به د مقامات هغه کوه چې دلته مقاماتیان دي. له هغو کورونو داسې زیاتره کورونه یو کور نه تقریبا 10 لک روپۍ وړي دي او بل کور نه 80 ګرامه سره زر وړي دي او همدغه رنګه بل کور نه 20,000 روپۍ ډالر وړي دي غلا کړي دي او نورم یو څلورمه حوزه کې یو موټرسایکل ولانې 1 لک روپۍ افغانۍ وړي دي. نو دغسې زیات اغلاوې دوی کړي دي او دا مکمل ګروپ الحمدلله د موږ د مجاهدینو بیدارتوب و چې الحمدلله ټول مکمل دغه 8 کسان دغه کوم ګروپ چې و دا ټول ونیول. دا باند په داسې حال کې نیول کېږي چې 2 ورځې وړاندې د همدې حوزې پولیسو یو انساني قاچاقبر هم نیولی و چې غوښتل یې یو ځوان د قانونو لارو
ترکیې ته ولیږي. هویا ځوان په ایران کې تښتول شوی او د پیسو د اخیستو لپاره یې غوږ هم پرې شوی.